السلام علیکم. دا وګورئ دا برابري واو مزه خو په مري کې کوي. راخوشئ تاسو د مري چکر وای. واو هی ګوتې رانه پوکي. क्या खूबसूरत नज़ारा है वाह. तो माशाल्लाह څومره ښایسته څومره خوند کوي. دې ته وایي د ژوند خوندونه د زندګۍ مزې. اصل کې مونږ شوز مې وانچول، مونږ ته روم میلاو شو، نو مونږ ویل ځه لږ ارام به وکړو که نه، لارې سفر ستړي کړي یو، کور نه پیکینګ او تیاری دا درې څلور ورځې هفته خو زموږه کپړه پې ځان نه برابرېدل، او چې رالو نو مونږ ویل ستړي مونږ به ارام وکړو. خو داسې چلو چې مطلب دومره ښکلې برفباري او دا ګورئ نو دا دومره مزه کوي دی که انسان ارام څنګه وکړي. ما شوز وایستل، ما ویل زه لږ ارام وکړو، بیرته وختلو، بیا مې ویل چې وایي دومره آواز شو، بس بیا راووتم، ما ویل راشئ بیا ویډیو کوئ او خپلو خویندو سره خپل ویډیو شیر کوئ او دا مزې. نو مونږ سره اوسئ انشاءالله چې څومره سیل مونږ کوو، څومره د دې ښکلې نظارو نه مونږ مزې اخلو که نه، خپل وروڼو